د رب په سپېڅلي نامه سلامونه ستړي مسئ تاسو شال تلویزیون څخه د لنډو خبرونو لیدونکي زموږ قربانه مزلیفه کاکړ. د افغانستان په اړه په قطر کې بله غونډه جوړیږي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په ملګرو ملتونو کې دغه هیواد استازی علیا احمدي بن سیف آل ثاني د دوحې د څلورمې غونډې د ترسره کېدلو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیالې روزماري ډي کارول سره خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د دې غونډې د وخت په اړه څه نه دي ویلي. د دوحې دریمه غونډه د روان کال د سرطان په میاشت کې د قطر په پلازمینه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې روزمارا ډي کارول په مشرۍ د 2 ورځو لپاره جوړه شوه. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر په نورو هیوادونو کې له میاشت افغان کډوالو وغوښتل چې د کوربه هیواد قوانینو ته درناوی وکړي. هغه وویل چې له داسې کړنو ډډه وکړي چې د نورو مهاجرینو لپاره ستونزې رامنځته کړي. په ځینو هیوادونو کې افغان کډوال په ځانګړې توګه په پاکستان او ایران کې له پراخو ننګونو سره مخ دي چې پکې جبري اخراج هم شامل دی. د دواړو هیوادونو چارواکو څو ځلې ویلي چې دوی به ناقانونه افغان کډوال وباسي. تېره اونۍ د طالبانو د لومړي وزیر سیاسي مرستیال مولوي عبدالقبیر له ګاونډي هیوادونو وغوښتل چې د افغان کډوالو له جبري شړلو ډډه وکړي. د مهاجرینو چارو وزارت وایي چې د پاکستان له زندانونو څخه نه تنه افغان بندیان خوشي شوي دي. دغه وزارت د یو خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې دغه نه تنه خوشي شوي افغانان پرون بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. د معلوماتو له مخې دغه خوشي شوي بندیان د اسنادو نه لرلو له امله بندیان شوي وو چې له 6 میاشتو څخه نیولې تر 1 کال پورې بندیان وو. افغانستان او ایران ترمنځ سوداګري کچه په کال کې 4 میلیارډ ډالرو ته رسیدلې چې هرات کې د ایران سرقونسل لوی راسته راوړنه بولي. اخوا د صنعت او سوداګري وزارت وایي قیمتي ډبرې، ممیز، سرپ، نوشابه او کنجد هغه مهمترین توکي دي چې افغانستان ایران ته صادروي. یاد وزارت دغه راز ډیزل، پټرول، غاز د تولید کارخونو لپاره خام مواد او سیمنټ هم هغه توکي بللي چې له ایران څخه راواردیږي. بل لور ته د سوداګري او پانګونې خونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو لاره پیدا کېدو وروسته په تیرو 3 کلونو کې افغان سوداګرو ایران ته مخه کړې او له دې لارې له نړۍ سره سوداګري پراخه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي د چهارشنبې په ورځ د اقرب په نهمه خبریالانو ته وویل چې د اسرایلو تر برید وړاندې عراق چارواکو ته ډاډ ورکړی و چې دوی به اجازه ورنکړي چې د عراق له خاورې او فضا څخه پر ایران د برید لپاره کار واخلي. خو د اسرایلو جنگي الوتکې د امریکا ځواکونو لخوا د جوړ شوي چینل له لارې پر ایران برید وکړ. د اسرایلو پوځ تر اوسه د ایران پر پوځي تاسیساتو د هوایي برید د جزئیاتو په اړه راپور نه دی خپور کړی. خو ایراني چارواکي وایي پر ایران د برید لپاره د عراق اسمان کارول شوی و. د اسرایلو پوځ د سه شنبې په ورځ د اقرب په 8 نیټه اعلان وکړ چې د غزې په شمال کې په نشوتو کې 4 عسکر وژل شوي او یو افسر سخت ټپي شوی دی. د رویټرز په وینا د 2023م کال له اکتوبر میاشتې راهیسې په غزه کې د وژل شوي اسرایلي پوځیانو شمیر 980 ته رسیدلی دی. ختیځ بیت المقدس کې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې او کار ادارې انروا د فعالیتونو د بندولو په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان د اسرایلو د پارلمان فیصله په کلکه غندلې ده. د اسرایلو د پارلمان دغه پریکړه لیک له مخې هغه امتیازات او معافیتونه چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د پریکړې لیکونو پر اساس په قانوني توګه دغه ادارې ته ورکول شوي و لغوه کیږي. د اسلامي همکاریو سازمان د اسرایلو د اقدام خپل خاورې د فلسطینیانو د ستنېدو حق تر پوښتنې لاندې راوستلی او د نړیوالو قوانینو او ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه بللې ده. د انروا د کړنو په اساس د اسرایلو چارواکو له 100 میاشتو نیوکو وروسته د اسرایلو پارلمان د دوشنبې په ورځ د نومبر په 9 نیټه د دې ادارې د فعالیتونو د بندولو قانون په غوڅه اکثریت تصویب کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د غزې په شمال کې د استوګنې پر یو ودانۍ د اسرایلو برید یو ناوړی پیښه بللې او اعلان یې کړی چې واشنگټن د مرګ ژوبل په اړه اندېښمن دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میتو میلر د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په برید کې د تلفاتو دقیق شمیر په اړه څه نه دي ویل شوي. خو زیاته کړې ده چې د امریکا حکومت له اسرایلي چارواکو سره تماس نیولی او هغوی ته ویلي چې موږ غواړو په دقیقه توګه پوه شو چې څه پیښ شوي دي. د ریپورټونو له مخې په لسګونه ماشومان مړه شوي دي. موږ لا تر اوسه د دې پوښتنې په ځواب نه پوهیږو. مرستندوی کارکوونکي او د روغتیا وزارت وایي د استوګنې پر یو ودانۍ د اسرایلو په برید کې تر 90 زیات کسان وژل شوي چې لږ تر لږه 100 ماشومان دي. د
امریکا د دفاع وزیر له خپل ترکي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې د ترکیې انقرې ته نږدې دغه هیواد د فضایي صنعت پر مرکز د تیرې اونۍ د برید له امله خواشیني څرګنده کړه. د ترکیې په وړاندې د تروریزم ګواښ یو واقعیت وبلل او د انقرې او واشنګټن ترمنځ د همکاریو د دوام غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لیندا توماس ګرینفیلډ د امنیت شورا په غونډه کې اعلان وکړ چې اسرائیل په غزه کې د ناورین بشري کړکېچ ته پام نه کوي. اغلې ګرینفیلډ وویل چې په غزه کې د اسرائیلو خبرې او عمل همغږي نه دي او دا وضعیت باید ژر تر ژره بدل شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي لخوا پر اسرائیلو نیوکه په داسې حال کې شوې چې واشنګټن روانه میاشت په نیمایي کې تل ابیب ته خبرداری ورکړی و که په یوه میاشت کې دننه د غزې له بشري ناورین سره لاس او ګریوان نشي نو امریکا به خپل محدودیتونه محدود کړي. د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي شاید تر 2030 کال پورې په کابل کې د ځمکې لاندې اوبه په بشپړ ډول وچې شي. یونیسف وایي په کابل کې د ځمکې لاندې اوبه د وچېدو لامل چټکي ښاري کېدل او اقلیمي بدلون ښودلی دی. ورته مهال په افغانستان کې د یونیسف استازی بیا د ځمکې لاندې اوبه کم کېدل بشري ناورین یاد کړی او د بیړنیو مرستو غوښتنه یې کړې ده. د ملګرو ملتونو اړوند بنسټونو له دې وړاندې هم په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د پایلو په اړه خبرداری ورکړی و او په دې برخه کې د چټکو اقداماتو غوښتنه کړې وه. د یونیسف په وینا له لسیزو جګړو او ناامنیو وروسته افغانستان دا تیاری نه لري چې د اقلیمي د بدلون له اغیزو سره مقابله وکړي. یو شمېر کارپوهان په کابل کې د پاکو اوبو د تامین یو لنډمهاله حل لاره دې ښار ته د پنجشیر سیند د اوبو لیږدول بولي، خو د پاکو اوبو د کمښت ستونزه یوازې په کابل پورې نه محدودیږي بلکې د افغانستان اکثره نور ښارونه هم له دغې ستونزې سره مخ دي. د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان شاوخوا 80% وګړي پاکو اوبو ته کافي لاسرسی نه لري. کارپوهان وایي د دولت په مسلکي برخو کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل هم په دغه برخه کې اساسي رول لري. درنو لیدونکو دا هم د نن ورځې ځلند خبرونه له منځه مو مننه تر بیا ښې جاري.